سلامونه ملګرو ستړي مشئ. راځئ نن بیا هم په ټریډ وار باندې وغږیږو، په سوداګریزو جګړو باندې. سوداګریزو جګړو باندې چې غږیږو نو لومړی په دې ورځو کې چې ډېر بحث پکې کېږي هغه تعرفې دي چې په دې وروستیو کې د امریکا لوري په ځینو هیوادونو په چین، کاناډا، مکسیکو او اروپایي ټولنې باندې وضع شوي. راځئ یو جالبه کیسه ته په دې کې وکړم. مخکې له دې چې ټریډ وار ته لاړ شو، راځئ چې په چکن وار باندې وغږیږو. چکن وار یا د چرګانو جګړه یو ډېر مشهور مثال دی په اقتصاد کې چې په کله چې دویمه نړیواله جګړه پای ته رسیږي، دویمه نړیواله جګړه خلاصیږي، نو په جرمني بالخصوص په اروپا او په جرمني هیوادونو کې د امریکایي چرګانو هغه کنزیومینګ یا استعمال یا مصارف ډېرېږي. هلته د چرګانو واردات بې اندازې ډېرېږي. حتی ارقام موږ ته ښیي چې په 1962 کې تقریبا د 50 میلیونو په یو کال کې اروپا چې دي د چرګانو واردات لرل د امریکا څخه، د امریکایي چرګانو. یعنې د هغه وخت 50 میلیونه ډالر اوس چې دی 500 میلیونه ډالر کېږي، چې نیم بلیون یا نیم میلیارد کېږي. همدغه خبره یې چې دغه اروپایي ټولنه او اروپایي خلک په دې فکر کې غورځي چې څنګه موږ کولی شو چې د امریکا څخه خپل د چرګانو واردات کم کاندو، یعنې څنګه کولی شو چې مصارف د امریکایي چرګانو په جرمني کې کم کړو. نو هماغه چې دی ته فکر د تعرفې لویږي او دی چې دی په هغې باندې تعرفه وضع کوي. د تعرفې څخه مخکې مثلا که یو چرګ په $1 باندې ولیدلو، هغه چرګ نرخ چې دی اوس څومره شولو؟ تقریبا $2.5 څه باندې $2 ته ورسېد، یعنې تعرفې پرې وضع کړل. نو هماغه چې کله چې امریکایي کمپنۍ یا امریکا خبرېږي چې دی زموږ په چرګانو باندې تعرفې وضع کړي دي، په بلعکس بیا هغې په جرمني موټرو باندې 50% تعرفه لوړوي. 50% تعرفه د موټرو د جرمني ویګن موټرو باندې لوړېږي او کیسه داسې کېږي چې جرمني تر نن ورځې پورې د 1910 نه واخله تر ننه پورې په امریکا کې خپل د موټرو مارکیټ بیرته لاسته رانه وړو، د ویګن مارکیټ. یعنې یو قسم جګړه چې ده هلته پیلېږي. خو کله چې یو ټکي ته ډېر پام وي چې کله د تعرفو بحث راځي، یو ډول دا خپله همدغه پیل دی د سوداګریزو جګړو یا ټریډ وار همدغه پیل دی. نو د دې زور چې دی د چا نه ولیږي؟ مثلا که په دې چرګانو باندې تعرفه جرمني لوړه کړه د چرګ په غوښې باندې یا چرګانو وارداتو باندې، د دې زور چې دی د مصرف کوونکو څخه لویږي، یعنې کنزیومر چې څوک دی هغه لویږي. او دا تاوان کېږي. بل یو ډېر مشخصې کمپنۍ یا انډسټري چې دی اوس مثلا که افغانستان وغواړي چې د پاکستان یا د ایران په ځینې سوداګریزو توکو باندې تعرفې لوړې کړي او خپلې کمپنۍ دلته بوسټ کړي، نو مشخص یو څو کمپنۍ یعنې خاصې کمپنۍ هغې سره رشد کولی شي. بل هیوادونه تعرفې د دې په خاطر باندې وضع کوي چې هغه چینج اف بیهیویر رامنځته کړي. لکه زما چې چا سره سوداګریزه راکړه ورکړه ده، زه غواړم چې هغه د خپلو قوانینو شیانو کې ماته نرمي رامنځته کړي. نو چینج اف بیهیویر په خاطر هم دغه تعرفې کېږي. یعنې دا اوسنۍ خبره نه ده. د دویمې نړیوالې جګړې نه وروسته امریکا چې دی په تاریخ کې څو ځله باندې داسې تعرفې لوړې شوي. حتی په 2018 کې ټرمپ چې دی د لومړي ځل لپاره چې کله کېناستو په 2018 کې دا ډېره مشهوره ده هلته چې په واشنګ ماشین یا دغه د کالو وینځلو ماشینونو باندې تعرفې ډېرې زیاتې لوړې کړلې، خو بیا هم هغه فیل شو، یعنې ناکام نه شو. فیل په دې معنا باندې چې کله تا دا تعرفې لوړې کړې نرخونه لاړه. د تعرفو لوړولو کې دوه خبرې ډېرې زیاتې مهمې دي. یو چې تعرفې کله وضع شي، دا د قوانینو برخه شي، د دې بیا بیرته ایسته کول اسانه خبره نه ده. د 1910 نه واله تر ننه پورې په ویګن موټرو دې باندې تعرفې لوړې دي. همدارنګه جان کینیډي دا نور ولسمشران چې د امریکا دي څومره تعرفې لوړې کړي تر ننه وضع دي، یعنې هغې بېرته لرې کول بیا ډېره سخته خبره ده. بل دې سره قیمتونه لوړ تنها د یو توکي نه ځي. مثلا که چرګانو مثال والو، مثلا که د پاکستان نه احیانا چرګان راواردېږي او زموږ حکومت پرې تعرفې لوړې کړي، یو دفعه د چرګانو نرخ جګ لاړو، که په داخل کې موږ څومره چرګوړي لرو، چرګ فروشان لرو، هغه هم نرخ جګوي. یعنې دا بیا منیج کېږي نه، او سمهاو دا په خصوصي بازار کې یو قسم لاسوهنه هم ده. نو تعرفو په وضع کولو سره نرخونه مخ ته ځي، مشخص یو څو کمپنۍ ده کې. یعنې په کل کې اقتصاددانان چې دی د کاروبارونو د رامنځته کولو دپاره، د کورنیو کمپنیو د ملاتړ دپاره، د کاریابۍ یا د کارموندنې د ارقامو د لوړېدو لپاره تعرفې یوازینۍ لاره نه بولي، بلکې نور ځینې اپشنونه هم شته دي. ځینې وخت خو داسې کېږي موږ چې کله د امریکا او چین سوداګري د ضربین لاندې نیسو، مثلا اوس ویل کېږي ټرمپ وایي چې زه غواړم اشتغال ځایي ډېره کړم، کارموندنه ډېره کړم او فابریکې راشي دغه ته. یو شي ته هم ډېر فکري ګورئ چې امریکا د چین سره په سوداګرۍ کې سوداګریز کسر درلودو. موضوع ډېره بل خواله نه شي. سوداګریز کسر یا تجارتي کسر یا ټریډ ډیفیسټ څه ته وایي. موږ دوه اصطلاحات لرو کله چې صادرات واردات کېږي. یو
ټریډ سرپلس دی یو ټریډ ډیفیسټ دی. دا چی ته وایي؟ دا سوداګریز کسر او سوداګریز سرپلس یا اضافه توب دا څنګه د کال په اخر کې هر هیواد ګوري چې زما صادرات ډیر دي که واردات ډیر دي. که چېرته صادرات ډیرو ایکسپورټ سي نور هیوادونو ته ډیرو او واردات کم دا ټریډ سرپلس حالت کې دی. یعنې اقتصاد ښه حالت کې دی، یعنې یو ښه انډیکیټر دی، یو ښه شاخص دی. که چېرته صادرات ډیر که چېرته واردات ډیر او صادرات کمی نو دا ته به وایي ټریډ ډیفیسټ، یعنې هغه تجارتي کسر ورته وایي. امریکا کلونه له چین سره تجارتي کسر درلودو او دا کسر 1 میلیون 2 میلیون 3 میلیون دومره حالت کې نو، یعنی دا تقریبا 315 میلیارد ډالر د وروستي کال ارقام چې ما کتلي دي د 2022 یا 380 میلیارد ډالر کسر درلودو. یعنی چین امریکا ته د 320 میلیارد اضافه صادرات لرل. چین په ښه حالت کې، امریکا ښه حالت کې نه. نو دغه کسر د ختمولو لپاره دا په تعرفې وضع کوي چې د دې والا واردات ما د پاره کم شي، دا تعرفې په وضع کوي. او بل خصوص کمپنۍ را جذب کوم دلته اشتغال ځای ډیر شي. ځینې وخت به بل کار کېږي تاوان کوي، تعرفه لګول تاوان کوي. په دې معنی باندې کله تعرفه وضع کوي سټډیز دا شو کوي چې دا یو مثلا ته د 315 میلیارد واردات د چین نه کمې چې ته کم رشي او په مقابل کې غواړي 1 لک کسانو ته وظیفه پیدا شي، نو دغه 315 چې راوالي په یو لک تقسیم کړي یو وظیفه ته تقریبا په لک او 8000 ډالر باندې ولید. دا خپل یعنی یو تاوان حالت دی. نو تعرفې چې کله وضع کېږي په هغې باندې باید ډېر زیات فکر وشي. نو دا یو بحث دی چې د تعرفو هغه تاریخ چې کوم وار نه را شروع کېږي د جرمني او د اروپا او دا او تر نن ورځې پورې را رسېږي. موږ مخکې مې ویل چې تعرفې زیاتره وخت ګټه نه کوي بلکې زیان رسوي. نو ولې هیوادونه تعرفې وضع کوي؟ اصلا د دې هغه بیکګراوند ته که وکتل شي د جنګ جهاني څخه وړاندې کله به چې زبرځواکونو دوی غوښتل چې کالونایزیشن وکړي، یعنې مستعمرتوب وکړي یا مستعمرې نور هیوادونه مستعمره کړي، نو دوی په خپلو تولیداتو حمایت کول، یو قسم حمایتګرایي به رامنځته کېدله. که مو یاد شي موږ په تېر پوډکاسټ کې چې په نېشنل اکنومیک نېشنلزم باندې بحث کولو، هلته یو اصطلاح هدف د اکنومیک نېشنلزم یا د اقتصادي ملت پالنې بحث کې هغه پروټیکشنزم راځي. پروټیکشنزم یا حمایتګرۍ په دې معنی باندې چې ته د خپلو داخلي کمپنۍ ډېرې زیاتې بوسټ کوي، ډېر زیات ملاتړ ورکوي، یو قسم دنیا ته ډېرې سټرانګ کوي. نو یو پروټیکشنزم په دې معنی باندې چې ته د داخلي صنعت یو قسم تبعیض دی چې ته د بهرنیو کمپنۍ سره کوي، یعنې د آزاد بازار بحث به نشي کېدی. دا خبره غواړم چې نور لږ تشریح کړم درته. اوس وګورئ کله چې د امریکا او د چین خبره راځي، ټرمپ وویل چې کمپنۍ دې راشي په امریکا کې د سرمایه ګذاري وکړي، دلته به اشتغال ځای راشي، دې ته به موږ سهولت ورکړو. ګورئ دا وړه خبره نه ده. ځینې امریکایي کمپنۍ خپل تولیدات او مزدوران او فابریکې په چین کې جوړې کړي دي. دا به تاسو ته جالب وي. مثلا زه تاسو ته مثال لکه مثلا د آیفون واخلئ. اپل کمپنۍ، اپل ډېر مشهور دی، آیفونونه ډېر زیات مشهور، تاسو ټول به یې پېژنئ. د دې کمپنۍ چې دا چې کار کوي په چین کې کوي، ولې چې هلته مزدور ارزانه دی، هلته مواد خام ارزانه دي، نو هلته خپل کار کوي، دنیا ته د امریکا په نوم باندې. تاسو که وګورئ د آیفون شاته لیکلي دی چې اسمبلډ ان چاینا، یعنې دا چین کې دا یو ځای شوی دی. نو اوس ټرمپ وایي چې اپل ولې په چین کې کار کوي، را دې شي په امریکا کې دې کار وکړي. ګورئ ته که په امریکا د چین نه راغواړې امریکا ته، نو چین درته وایي چې زه خپل خام مواد چې تا ته درلېږم هغې باندې نرخ جګوم. یو قسم توازن چې دی هغه خرابېږي. مثلا موږ د مکسیکو اگزامپل ورته واغوستو چې مکسیکو ورته ویلې چې مثلا امریکا ته ویلې چې د دیوال نه اخوا چې دی تاسو هستئ، خو دیوال نه دی خو 2 میلیارد انسانان ژوند کوي، او دا 2 میلیارد انسانان چې دی ستاسو د تولیداتو نه استفاده کوي. ستاسو آیفون به وانخلي، دی به نور تولیدات واخلي، ستاسو موټرونه به دی ونه کاروي، نور موټرونه به وکاروي، ستاسو هغه برانډ خوراکونه چې دي مکډونالډس او نور دي هغه به ونه کاروي، نور به وکاروي. ګوره دلته یو قسم هغه بیلانس د ټولې دنیا خرابېږي. یعنې دا دوه اقتصادي زبرځواکونه بحث چې کله راځي، حتی په موږ باندې افغانستان غوندې یو ګوشهنشین هیواد چې هیڅ کار نه د چین او د امریکا سره لري، مثلا دلته موږ لیپټاپ کاروو، مثلا دلته موږ اپل موبایل کاروو، مثلا موږ دلته المونیمي بیترۍ کاروو، مثلا دلته زموږ د پیسو پشتوانه چې د ډالر دی، که ډالر بره ځي که ډالر ښکته ځي، فلکچویشن به رامنځته کېږي، نرخونه به ورسره ښکته پورته کېږي. نو په اصطلاح کله چې
د دوه اقتصادي زبرځواکونو چین او ټرمپ د تعرفو بحث راځي، نو دې سره نه تنها چې مستقیما به مکسیکو، اروپایي ټولنه او چین خرابېږي، بلکې غریب هیوادونه به ورسره هم زیان ویني. دا تعرفې څه ګټه ولري که څوک پوښتنه کوي ولې کوي، هغه خو هم اقتصادي مشاورین لري. دا تعرفې په لنډ مهال کې ډېرې زیاته ګټه ورته لري. د سوداګریز کسر چې مخکې موږ تشریح کړلو، هغه ټریډ ډیفیسټ د خالیګاه ډکول یو هدف. دویم هدف خپل ډالر اوس د دې په ټوله دنیا کې ویپنایز دی، ویپنایزیشن اف ډالر بل بحث دی چې څنګه دی کولی شي ډالر نه د وسلې په توګه کار والی کنه. ویپنایزیشن اف ډالر یا دغه ریزرو کرنسي ډالر چې د ډیرو د دې یعنی د ډالر یا د کرنسي پیاوړی کول دویم هدف. دریم هدف فابریکې که چېرته راځي دې ته به سهولت ورکول کېږي، کار بازار به ورسره ډېرېږي، یعنې اشتغال ځایي د دې دریم هدف دی. څلورم د امریکا وګړي یا امریکایان په بیرونیو توکو باندې تکیه کمېدل او ضمناً خپل داخلي توکو ته پروموشن ورکول، هغه بوسټ کول د بل هدف دی. او پنځم ځینې سیاسي هدفونه یا سیاسي هدفونه کېدای شي د پردې تر شا هم ولري. نو دا په کل کې هغه 15 اهداف دي چې دی ورته کولی شي په لنډ مهال 3، 4 او 5 کلونو کې ورسېږي. خو په اوږد مهال کې هغه په اصطلاح درته ووایم چې په یو کوڅه کې یا کلي کې که څوک خاني کوي نو هغه باید سخیم واوسي، سخاوتمندانه رویه هم باید وکړي، او که غواړي چې خبرې په دنیا کې وچلېږي نو بیا ورته دا تاوان کوي. یعنی روابط د دې هغه اقتصادي عموما کله چې د تعرفو بحث راځي په دنیا کې د اکنومیک ټنشنز رامنځته کېږي، تشنج اقتصادي په دنیا کې رامنځته کېږي، تا سره اقتصادي روابط د دنیا خرابېږي، نو دا زیانونه بیا پکې شته دی. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ.